په ذریعہ باندې کوکینګ کام تقریبا ټول کارونه زه په باندې کام روټۍ خورم زه کپړې پریس کام انزیم شم رایټینګ کام او میک اپ کام ما ته غواړم په پاکستان کې د نوم د پاکستان نه بهر او زه بهر پوره دنیا کتل غواړم دا یا کلچر لیدل غواړم چې بهر ملک آی څنګه مونږ څنګه یو دای سره پاکستان کې چینجز راوستل غواړم زما مور زما پلار زما پوره فیملی زما خويندورونه ریلیټیوز ټول ما سبق د بار ډیر سپورټ کوي مطلب هغه هم دا سوچ دی چې خپل انډیپندنت لایف بیا تیروي شي نو دا هغه د وجناغي زه ډیر سپورټ کړی هم دای په جماعت دل کیم په هغه باندې چې کوم تشدد کیږي نو زه غواړم چې هغه پر आवाज اوچت کم لا مې هغه د لا سره مې شوق دی او مې زما سباګون نوم دی 15 کال یم 15 کال عمر مې دی او د الی بنیر سره تعلق لرم زه 15 کال وم تقریبا او زه ماشوم ما لوبي کولې د چرته کې چته هتلی ما اذ کې بجلی مان چرته دورای نه کرنٹ ور کړو هغه مطلب 11000 واټ نو زیات و نو خو بیا مطلب دا هسپتال ته بوستم اغه نه پویدل هغه ډاکټر دې نه پویدل نو هغه مطلب هغه لاسونه نورم خراب کړل مالا زه په ذریعہ باندې کوکینګ کام تقریبا ټول کارونه زه په باندې کام روټۍ خورم زه کپړې پریس کام انزیم شم رایټینګ کام او میک اپ کام ما ته سٹارټ کې ډېر پرابلمز وو سهار سکول تیارېدل به ما ته ډېر زیات ګران ول او داسې ډېر شي کارونه به په سکول کې به بیا وړو به گیمز کول ما به نشو کولی زه به ورته ناست وم زه به ډېره زیاته خفه وم خو زه به بیا ټیچرز به زه اپریشیټ کولم خپل پیرنټس به اپریشیټ کولم نو بس هغې بیا زه سبق ما بیا هار نه دی منلی بیا به ما اکه شان سټرونګ شوم د هغې سره زه به سکول ته تلم ټول به وي دې سکول ته اوس تلل هسې دي دا دې نه ځي هسې ځانه ټایم نه خرابوي دا نشي ویلی سبق مې ته نشي تللی ما اکه ونه ما وی زه به دې خلکو ته ښیم چې ولې نشم ویلی زه به د خلکو دا سوچ بدلم زما به نور هم شوق را پیدا کړی چې وایي دا خبره کوله ما په زړه کې ځان سره وي زه به تاسو ته وهم چې سبق زه ولې نشم ویلی زه به داسې په لار باندې تلم زما پورې ماشومان به زما پسې خندل ستا پسې لاسونه نشته داسې زه به ډېره زیاته زه ډسکریج کېدم به ما به بیا بهر به هم نه وتم زه کور نه زما مور به مې ژړل داسې به ناسته وه بیا چې لږ وخوښي بیا ما مور ته وایي نه مه ژاړه هېڅ خبره نه ده